زخمونه د هیواد د محبت په ترګندو وطن آباد وو وطن آباد وو زخمونه د هیواد د محبت په ترګندو وطن آباد وو وطن آباد وو د هر افغان په شونډو به مسکاوي راولو وطن آباد وو وطن آباد وو لمنه یې په امن له جنګ او بدبختینا که خدای کول خلاصېږي د نورو محتاجینا دا ځل به یې نړۍ سره سیالۍ کې راول. دا مریض څه مشکل لري؟ مریض جناب مدیر صاحب یا از حوزه 6 آمدن. تکلیف کلیه گرده است. کلیکشون که گرفتم تاریخچه گرفتم مشکلات از یا چرک گرده دارن. با او خاطر بر ما مراجعه کردن. باز ما ثبت راجستر کتاب قید و قبول کردیم ایشونه. باز دوباره برشان نقصه تنظیم میکنیم و نامشان ولدشان قطعه مربوطیشان و تشخیصشان مربوط شعبه جراحی میشه. برای متخصصین جراحی راجع میکنیم. باز او برشان دوا توصیه میکنیم و پریزایشون برشان میگیم. رانغښتې مو دې مټې ګلزار بکړو وطن دا شاړې شاړې دښتې به یې مونږ سمسورو وطن آباد. څو کسانو؟ فرمسی داشتیم امروز 30 نفر و 22 نفر 52 نفر تا امروز. ټول ثبت راجستر شوی دی؟ ثبت راجستر شده. نمبر راجستر هم زده شده. څه مشکل وشي خو نو نه فضل خواهش کدام مشکل بسیار الله دې خیر ورکړي. سوري قراري ده مرشد صاحب څنګه شي خیریت قراري ده څه مشکلات خو نشته. هر زخم به یې جوړ کړو کوو یې درملنه فدا تل به یې ساتو له هر یو دښمنه لګران افغانستان به همیشه دفاع کوو وطن آباد وو وطن آباد وو زخمونه د هیواد د محبت په ترګندو وطن. ډاکټر صاحب شه قراري ده؟ ډاکټر صاحب څنګه شه خیریت قراري ده څنګه یاست؟ مشکلات خو نشته ډاکټر صاحب خیریت قراري ده؟ زخمونه د هیواد د محبت په ترګندو وطن آباد وو وطن آباد وو زخمونه د هیواد د محبت په ترګندو وطن آباد وو وطن آباد وو د هر افغان په شونډو به مسکاوي راولو وطن آباد وو وطن آباد وو. ډاکټر صاحب نن څنګه دي مریضان یو څوک راغلي دي؟ ثبت راجستر وشي مسوي دي ټول څوک راغلي نن ورځ نړۍ سره سیالۍ کې راولو وطن آباد وو وطن آباد وو زخمونه د هیواد د محبت. شه جوړه قراري ده الله دې وسته خیر وسه. څنګه څه مشکل خو نشته؟ قراري ده کار به ښه جوړ دی. د هر افغان په شونډو به مسکاوي راولو وطن آباد وو وطن آباد وو بګلو غټولونو سنگار بکړو وطن رانغښتې مو دې مټې ګلزار بکړو وطن. ډاکټر صاحب شه قراري ده طبیعت ښه دی خیریت دی څه حال مو دی خیریت خو دی ډاکټر صاحب مشکلات خو نشته کښېنه دلته راسه کښېنه ثبت راجستر شوی مریضان راځي مولوي صاحب استعلام سره راځي قمنداني امنیت سره په ورځ شل ورځې دلته داخلي ته راځي او نور بخښونه هم راځي ډېر ښه شګلو جراحي شونډو به مسکاوي راولو وطن آباد وو وطن آباد وو هر زخم به یې جوړ کړو کوو یې
مریض څنګه دی؟ څنګه یې؟ ښه جوړې کراري ده؟ څه مشکل لري؟ ښه دوا درته په وخت تطبیق شوې؟ ښه نور څه مشکل خو نشته؟ ډاکټران په وخت درته رسېدلي؟ زه ښه مننه خوشحاله اوسه. زخمونه د هیواد د محبت په ترګنډو وطن آبادوو وطن آبادوو زخمونه د هیواد د محبت په ترګنډو وطن آبادوو وطن آبادوو د هر افغان په شونډو به مسکاوي راولو وطن آبادوو. ډاکټر صاحب شاس کراري ده عملیات خانه ده دا زموږ په دې کې د مجاهدینو هر قسم عملیات کېږي لکه د ګردو ډبرې دلته ښیي همداشان د اپنډکس مریضان دلته راځي هغوی مشکل هم دلته حل کېږي او داسې نور چوراوي څوک د هغه مشکل هم دلته حل کېږي نور هم داسې قسمونه د عملیاتونو دلته کېږي مجاهدینو هر قسم مشکل دلته حل کېږي مجاهدینو ته دا تقاضا ده چې ټول ملګري او مجاهدین چې مریضان کېږي دلته مراجعه کوي انشاءالله دلته د دوی پوره تداوي کېږي او ډاکټران شته ټول متخصص جراح ډاکټران شته او ټیم د عملیات خانې ټول فعال دی انشاءالله د دې مشکل حل کېږي نورو شخصي او کلینیکونو او شفاخانو ته د مراجعه نه کوي دلته د خپل هغه د پولیسو شفاخانې ته مراجعه وکړي یو استلام دې راواخلي دغه استلام مطابق انشاءالله د دوی مشکل حل کېږي استلام به راوړي دلته به قید و قبول د دوی څخه استلام ګرځوي او په مقابل کې به یو ښه هغه ورکوي نسخه به ورکوي نسخه به بیا دوی وړي ډاکټر ته ډاکټر دوا ورته لیکي او کوم څوک چې د عملیاتو ضرورت لري د عملیاتو مریض به بیا جراحي ډاکټر ته موږ معرفي کوو هغوی به بیا دوی ته عملیات کوي مولای صاحب محترم این ماشین مانیتور ماست که برای مریضایی که اسپایرال مثلا میگیرن با صرف ما از این مانیتور ما استفاده میکنیم که شامل سچوریشن مریضا نشان میده فرض مریضا نشان میده کوی درملنا فدا طلبی ساتو لهر یو دښمنا لگران افغانستان به همیشه دفاع کوو وطن آبادوو وطن آبادوو زخمونه د هیواد د محبت په ترګنډو وطن آبادوو وطن آبادوو د هر افغان په شونډو به مسکاوي راولو وطن آبادوو وطن آبادوو زخمونه د هیواد د محبت په ترګنډو وطن آبادوو وطن آبادوو. ډاکټر صاحب شایسته خیریت دی کراري ده الحمدلله. السلام علیکم څنګه ښه خیریت دی کراري ده مشکلات خو نشته جوړ یې دوا په وخت رسیږي درته ډاکټران راځي پوښتنه کوي تقریبا دلته د شپږو میاشتو په موده کې موږ 5173 مریضان OPD تداوي کړي دي او دوا ورته رسېدلې ده او د مشکل حل شوی او جراحي مریضان چې دلته جراحي عملیات ورته شوي دي او دلته یې مراجعه کړې تقریبا د شپږو میاشتو په موده کې 18 مریضان دلته جراحي عملیات ورته شوي دي د ډاکټرانو د خوا څخه جراحي عملیات ورته شوي دي او د کم کسان چې دلته په نشهیي موادو باندې مریضانو روږد وو د هغوی دپاره موږ دلته معاینات کړي دي کله چې معاینات تکمیل شوي معلوم شوي دي چې دا دوی مریضانو د مواد مخدرو نو دوی هم تقریبا حساب 22 کسان کېږي او فرم صحي چې کوم مجاهدین د هغوی د صحت دپاره دوی هغه پیژند فرم ورته ورکوي چې دوی معلوم شي چې جوړ دي یا ناجوړ دي یا کوم مشکل نه لري فرم صحي هم دلته تقریبا 3150
50 کسان فرم صحي هم دلته موږ مجاهدینو ته اجرا کړي دي او فرم لایسنس مو تقریبا 2909 فرم لایسنس هم دلته موږ ورته اجرا کړي دي او زرقیات دلته چې کوم څوک راغلي دي تقریبا 3101 نفر کېږي چې دلته زرقیات ورته سوي دي. نور ټول الحمدلله مشکل حل دی، مجاهدینو ته خدمت کېږي او د مجاهدینو هر نوع خدمات دلته اجرا سوي دي. د مجاهدینو فامیلونو ته هم دلته موږ زنانه بخش لرو، ډاکټر ونسیه هم سته دلته او نرسانې هم سته. نو د مجاهدینو فامیلونه چې کله راځي دلته مریضان د هغوی دپاره هم پوره خدمات کېږي. د صحت په بخش کې دوی ته انشاءالله هېڅ مشکل نشته. زموږ نوکریوالۍ فعاله د شپه ورځ، نو د تماس لپاره عاجله شماره لرو، ټلیفون لرو، په هغه باندې تاسو کولی شئ زموږ سره رابطه وکړئ. د پولیسو څخه هم دا تقاضا ده چې دوی د نورو شفاخانو او نورو کلینیکونو او ډاکټرانو ته دې هلته مراجعه نه کوي. کله چې دوی ته صحي مشکل وي، ستونزې وي، مریضان کېږي یا کوم ځای کې حادثه ترافیکي کېږي، نو دوی دې د پولیس شفاخانې ته مراجعه وکړي. دلته انشاءالله هر قسم تداوی موږ دلته کوو او رایګانې ورته کوو. کومه پیسې وشي دلته نه اخیستل کېږي، نو د دوی هغه د لګښت مخنیوی به هم وشي، د دوی څخه به بې ځایه لګښت هم نه کېږي او د دوی فامیلونه چې مریضان کېږي هغوی به هم دلته مراجعه کوي چې پولیس شفاخانې ته به راځي. دلته انشاءالله موږ هر قسم تداوی د دوی کوو، پوره اطمینان ورکوو چې دلته که عملیات وي او که درقیات وي، که دغسې نسخې وي او که معاینات دوی لري، معاینات هم دلته ورته کېږي، لکه اکسرې بخش دلته عکس هم نیوله کېږي، همداشان د وینې معاینات هم دلته کېږي، تلویزیوني معاینات هم کېږي. نو هر مشکل انشاءالله دلته حل کېږي. مجاهدین د بل ځای نه ځي او بل ځای د مراجعه نه کوي، بس پولیس شفاخانې ته دې خپله مراجعه وکړي. د خلکو څخه مو دا تقاضا ده چې کوم ځای کې ترافیکي حادثه پیښیږي یا دوی ته کوم مشکل وي، امنیتي ستونزه وي، نو دوی دې په 101 شمېرې باندې زموږ سره رابطه وکړي او انشاءالله مجاهدین د دوی مشکلاتو ته رسیدګي کوي. امنیتي پولیس موجود دي په هر ځای کې د ساحې، نو دوی ته انشاءالله د دوی مشکل ورحل کوي او موږ هم د دوی سره همکار یو. زموږ شفاخانه د دوی په خدمت کې ده.